الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. عزتمند الله پاک ډېر غیرتي دی، ډېر طاقتور دی، د زورور دی. د الله له ټکرو د مقابلې هېڅ څوک هم نشته. ورځ الله راولي، شپه الله راولي، بارانونه الله وري، روز الله راولي، د مړي نه ژوندی پیدا کړي، د ژوندي نه مړی پیدا کړي. واسمانونه بغیر د ستورو نه ودرولي، سبع سماوات طباقا د یو بل د پاسه ودرولي، بغیر عمل ترونها بغیر د ستورو نه ودرولي. ځمکې نه ټوکول کوي، رازرغوني کوي، زرغونو کې ذایقې پیدا کوي. داسې لوی بادشاه دی، سپوږمۍ راخیږي، نور راخیږي، فروټونه پیدا کوي، پل فروټ پیدا کوي، د ځمکو نه ټوکول کوي، داسې زرغوني والی دی چې داسې زرغونه څوک کولی نشي. الله په خپله فرمایي دا تاسو راټوکوئ خو موږ یې راټوکو. داسې لوی بادشاه دی، د بادشاهانو بادشاه دی، شهنشاه دی، وراء الورا دی، زبردست طاقتونو والا بادشاه دی، د هر غیب او د نقصان نه پاک دی. الله جل جلاله د هیڅ چا محتاج نه دی، د نبیانو محتاج نه دی، د اولیاو محتاج نه دی، د بزرګانو محتاج نه دی، د علماو محتاج نه دی، د فرشتو محتاج نه دی، هیڅ چا الله جل جلاله محتاج نه دی. او دا ټول مخلوقات چې څومره دي دا ټول د الله پاک محتاج دي. الله جل جلاله دنیا ته مونږ ډېر د کم وخت لپاره رالیږلي یو. دا دنیا چې دا د آخرت پټی دی. په دې دنیا کې انسان داسې کروندو کړي چې په آخرت کې ورته د هغې صله میله وشي. ځکه چې رسول الله مبارک فرمایي دا د کار ځای دی، دلته تاسو کار وکړئ، یعنې دلته تاسو داسې څه وکړئ چې ستاسو ته هغه آخرت کې میله وشي او هغه اعمال صالحه دي. ځکه حدیث پاک کې راځي ان الدنیا جیفه، دنیا چې دا مرداره ده، وطالبها کلاب، او د دې طلب کوونکي چې دي نو دا ډېره خطرناکه خبره ده. د ضرورت نه سوا داسې دا سپي رسول الله مبارک فرمایي، دا دومره خطرناکه خبره رسول الله مبارک فرمایي. او بل حدیث کې راځي الا ان الدنیا ملعونه، خبردار غور سرور د دنیا چې دا ملعونه ده، په دې باندې الله پاک لعنت کړی. د دې سره کو د الله سره د دنیا څه قدر او قیمت وي نو کافر له یو ګوټو بم نه وي ورکړي. دا دنیا چې دا مرداره ده، د مثال د ګټر دی، د یو څښا ګټر یو پمنه دنیا ده، دا ختمېدونکې ده. کل من علیها فان، دا هر څه به ختمېږي، صرف یو الله به باقي پاتې کېږي. جبرائیل اسلام به ختمېږي، میکائیل اسلام به ختمېږي، جبرائیل اسلام به ختمېږي، اسرافیل علیه السلام به ختمېږي. محمد رسول الله د دنیا نه تللی صلی الله علیه وسلم تشریف یې وړی دی. هېڅوک په دې دنیا کې چاته اجازت نشي چې دنیا کې پاتې شي، بلکې کل من علیها فان. الله دا فیصله کړې ده چې دا هر یو څیز چې دا به ختمېږي، په دې باندې به فنا راځي. د هر څه له فنا شته، صرف یو الله جل جلاله ذات داسې ذات دی چې هغه به همیشه دپاره موجود وي او هغه به همیشه دپاره وي، څنګه چې په ټولې دنیا باندې غالب دی. والله غالب علی امره، الله خپل امر سره غالب دی په ټولې دنیا باندې. وکان امره مفعولا، او یو څیز چې حکم وکړي به بیا کېږي. یو څیز بند کې څوک یې کلاوخلی نه شي، یو څیز کلو کې څوک یې بندولی نه شي، چا له مال او ملک ورکړي د چا نه والي څوک یې بیا ورکولی نه شي. الله ډېر زیات عزتمند دی، الله ډېر زیات غیرتي دی. نو دا دنیا چې دا ډېره مختصر ژوند دی د مونږ ستاسو په دې دنیا کې، او دا د انسان دا ژوند چې دی دا ډېر قیمتي دی، او دا د آخرت د پیژندګرۍ لپاره د انسان دا پیدایش شوي چې دی خپل الله وپېژني او د خپل الله پاک سره تعلق جوړ کړي او د رسول الله مبارک په طریقو باندې ژوند تېر کړي. ځکه دا ژوند چې دی دا عبث نه دی. الله فرمایي وایي تاسو څه وایئ چې زموږ دا ژوند عبث دی، موږ الله عبث پیدا کړو؟ نه، بلکې تاسو ما ته راځئ، زه به تاسو نه تپوس کوم، د ځوانۍ باره کې به تپوس کېږي، د مال باره کې به تپوس کېږي چې تا مال ګټلی څنګه و، خرچ کړی دی څنګه و، د دې خپل علم باره کې به تپوس کېږي، د دې عمر باره کې به تپوس کېږي، د دې هر څه باره کې به تپوس کېږي. وایي کوم ځوان چې په ځوانۍ کې عبادت کې حدیث پاک کې راځي، رسول الله مبارک فرمایي صلی الله علیه وسلم وی به د قیامت پر ورځ د الله پاک د عرش ته لاندې. نو چې مونږ او تاسو الله جل جلاله سره روغ وکړو، صلح وکړو. الله جل جلاله ډېر قدردان او ډېر غیرتي ذات دی. الله جل جلاله مونږ او تاسو معاف کړي، انه کان غفارا، الله ډېر زیات معاف کوونکی دی. دا غفار چې دی دا مغفور کې مبالغه ده، علما فرمایي چې ډېر زیات معاف کوونکی ذات دی الله جل جلاله. نو چې الله ته مونږ او تاسو توبه وباسو او د خپل آخرت د اصلي وطن لپاره مونږ او تاسو تیاري وکړو، ځکه د مونږ او تاسو دا ژوند چې دی دا ختمېدو والا دی. ابوذرګان یو مثال ورکړي دی، مثال د واورې دی. واوره چې اوبو کې واچوي قیمتي شي، او که اصل یې کېښوده نو ویلې به شي او ضایع به شي. دغه شان مثال زموږ د دې زندګۍ دی. دا ډېر بهترین ژوند الله راکړی دی، ډېر مبارک ژوند دی چې په دې کې مونږ او تاسو خپل الله راضي کړو، د خپل آخرت لپاره هم موفق کړو. الله جل جلاله دې مو تاسو سره د خپل آخرت دوام پیدا کړي برحمت.